الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين. د نسوارو کاروبار څنګه دی؟ دې باندې مخکې موږ یو تفصیلی بیان کړی. زمونږ علم دې ته د حدیثو د لاندې رسېدلی چې د الله رسول داسې فرمایلي دي چې کل مسکرین خمر، چې هر د نشې کار څه شی دی دا د شرابو حکم اخلي. او نبی علیہ السلام ویلي چې وکل مسکرین حرام، د هر د نشې کاروبار چې دی دا د نشې د نسوارو سیګرټ چې څوک دکاندار خرڅوي یا نسوار خرڅوي ټول کار ته نقصان رسیږي. ځکه دغه 1 روپۍ چې پکې د حرامو شي دغه ګټه ټول ته نقصان رسي. خوراک دغه کور نه څنګه دی چې په خپله یې راته ویلي او دعوت یې دله درکو نو خوراک ته جایز دی. حدیث کې راځي رسول الله ته یو یهودنۍ ښځې دعوت ورکړی و، د یهودیانو مال د سودو، په دې څوک نه ګناهګارېږي چې بل څوک دله دعوت درکړي په هغې ته نه ګناهګارېږي. په خپله ورتلل ښه نه دي چې تا ته دعوت نه درکړی او چې کله دله دعوت درکو نو د هغې چې څه ګناه وه نو هغه به په هغو باندې وي او ته به پرې داسې ګمان کوې چې دی په ما باندې حلال مال خوري. حدیث کې یو حدیث کې داسې راغلی دی چې رسول الله وایي چې څوک په چا باندې ډوډۍ خوري دا تپوس به ترې نه کوي چې دا مال دی حلال دی که حرام دی، به پرې ګمان دا کوي چې دی په ما باندې حلال خوري. کمره کې د سکول او د مدرسې کتابونه دي او په هغې کې تصویرونه پراته دي. لنډه خبره رسېده چې تصویر په کم کمره کې وي یا په کم کور کې وي هغې ته د رحمت ملایک نه راځي، ګناه ده به هر صورت، د دې نه ځان ساتل ضرور دي. شعرونه اورېدل څنګه دي؟ دا اوسني نظمونه حدیث کې راغلي دي، رسول الله داسې ویلي چې د چا سینه او خېټه د وینو زږو نه ډکه شي دا ښه ده د دې نه چې دی دا ډېروالی کوي په ویلو د شعرونو کې یا په اورېدلو د شعرونو کې. ډېر شعرونه اورېدل په اسلام کې نشته. بس لنډه خبره، که چېرته سړی کله کله نظم واوري یا بیان یو شعر واوري یا کله کله یې ووایي په دې کې څه ګناه نه وي، خو چې کله انسان ډېروالی ورکوي نو ډېروالی ښه کار نه دی. او د دې د وجې نه د رسول الله او د صحابو نه د دې اورېدل سوا د جهاد د موقع نه علاوه بل ځای کې موږ ته داسې ډېر زیات نه دي ثابت. کله کله به نبي علیه السلام په نورو ځایونو کې هم، خو ډېروالی په دغه ځای کې پکار. تصویر او ویډیو کتلو کې ګناه شته که نه؟ مسله داسې ده د ګناه ځي ته کتل ګناه. الله تعالی په قرآن کې چې موږ ته راټکې ویلې چې یغض من ابصارهم، خپل نظرونه دې ښکته کړي. دی داسې نه دي ویلي چې پردۍ ښځې ته مه ګورئ، بلکې چې کوم ځای ته کتل ګناه هغه ځای ته کتل ګناه. تصویر ګناه ده، ویډیو ګناه ده، نه دی کتل هم ښه. دا یوه خبره به یاد ساتئ چې د تصویر د جوړونکي او د ویډیو د کتونکو او جوړولو والا په شان ګناه یې ګورې نه ده، دا وړه ګناه ده. او تصویر چې چا جوړ کړی یا ویډیو چې چا جوړ کړی دا ګناه کبیره ده. په دواړو کې فرق دی، کتلو وړه ګناه ده، جوړول یې لویه ګناه ده. د طالب العلم دپاره څه کول پکار دي چې الله عز وجل ولا زیاتی علم ورکړي؟ ډېر اسباب دي، د ټولو نه لوی سبب په خپل علم باندې عمل کولی، دا د علم د ترقی. بل هغه دعا چې کوم په قرآن کې راغلی ده چې الله نبي ته خپل ویلي چې وقل ربي زدني علما، دا دعا ډېر ویل پکار دي چې ربي زدني علما، یا الله زما په علم کې برکت واچوي. او درېیمه ورسره 2 خبرې نورې ضرور دي. حیا به نه کول پکار او تکبر به نه کول پکار، نه الله انسان له بې علم ورکوي. زکات د پاره څومره نصاب ضرور دی؟ حدیثو کې دا مسله شته. سپین زر تقریبا 50 تولې چې د چا صحیح، او سره زر تقریبا 20 مثقاله یا 9 تولې. او د دې دواړو چې د چا سره قیمت ورسئ، قیمت د سپینو زرو یاده. اوس وخت کې جمهور علما داسې وایي چې د سپینو زرو قیمت لګول غواړي. تقریبا په اوس وخت کې معلومات پکار دی. زمونږ د علم موافق چې که توله د سپینو زرو ډېره ګرانه شي نو 1000 روپۍ دي شي، نو 50,000 روپۍ چې د چا څه ورسئ
زکات په لازم دی لګ بیمار ته وینه ورکول څنګه دي الله په قرآن کې وایي چې ومن احیاها فکانما احیا الناس څوک چې مسلمان بچ کی د بیماری نه او صحت ولا ورکی صحت ذریعه شي د سیده لکه ټول خلک چې د مرګ نه بچ کړي او ټول خلک مسلمان سره دا ناروا نه ده د ضرورت د وجې نه چې کله تعالی په خپل د وینه سکل جایز دي چې کله مثلا د ولګي حالت د باندې راشي نو دغه شان چې د بل مسلمان ضرورت یو د وینې نه په غیر گزاره نه کیږي نو دغه سره په دې کې مدد کول هم ښه کار دی هیڅ ګناه په دې مسله کې نه دا کوم چې لیکلي ده حدیث کې راغلی رسول الله د سویلی صلی الله علیه وسلم لا رضا الا ما كان في الحولين چې رضاعت هغه فصلې چې کله په 2 کال کې د 2 کال نه وروسته کو څوک د چا تیروي دې کې څه ګناه نشته او نه په رضاعت ثابتېږي دا مثلا داسې ده د لاس نه پیدا خیستل دا حرام عمل دی الله په قرآن کې وایي والذین هم لفروجهم حافظون د خپل عورت حفاظت پکار او د خپل عورت حفاظت څنګه دی هر هغه ځای نه به خپل عورت ساتي چې شریعت درته اجازت نه کوي شریعت د عورت اجازت صرف په 2 ځایونو کې کړي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین او لن دا یو خو شرعي لویه ګناه ده دا کار لویه ګناه ده او د لویه ګناه سره د ډیرو مفاسدو نو ذریعه ګرځي د ډیرو مفاسدو د دې سزا به سره سزا لنډه رسېده چې دې کې حد نشته توبه ایستل غواړي بس چې چا نه دا کار شوي الله ته دې توبه وباسي داسې طریقه د رسول الله نه وه په یوه لوټه باندې او دس وچول او په ځمکه پسې راکل دا د رسول الله طریقه نه وه ښه طریقه داسې ده چې 3 لوټې سړی استعمال کړي نبی علیه الصلاة والسلام امت منع کړی دی د دې نه وایي د کم د 3 لوټو نه کمو باندې استنجا مه کوئ داسې وي نو د رسول الله طریقه داسې وه 3 کاغذه یې استعمالول پکار دي یا 3 لوټې کم چې د عام کاغذ دی دا دې لپاره چې جوړ شوی حدیث صحیحه کې شته دی چې رسول الله څه ویلي موږ به حق وایو رسول الله یو صحابي ته ویلي ویل زما او ستا دواړه پلار په اور کې دی ویل بس چې الله رسول په خپله څه ویلي او صحیح حدیث نو چې رسول الله ویلي دي د رسول الله پلار هم په صحیح عقیده نه دی تللی او مور هم په صحیح عقیده نه تللی او دا موږ د ځان نه ځکه نشو ویلی چې رسول الله په خپله یوه خبره وکړي حدیث کې راغلی و رسول الله وایي صحیح حدیث دی نبی علیه السلام یو ځل د خپلې مور د پاره د الله نه بخنه غوښتله چې الله ما ته اجازت وکړه چې د خپلې مور ته بخنه غواړم الله ورته اجازت ونه کړو او بیا ورته رسول الله ویل یا الله ما ته اجازت وکړه چې صرف قبر ملاقات له لاړ شم نو الله ورته اجازت وکړو نو اوس که مور یې په سمه لار تللی وی په صحیح عقیده رسول الله به وله بیا دعا هم غوښتلی وی بخنه به یې مله غوښته لنډه داسې خبره چې د رسول الله قدر به موږ کوو هغه شان به یې کوو کم قدر چې موږ ته رسول الله په خپله ښودلی رسول الله په خپله ویلي دي چې پلار یې هم په صحیح عقیده نه وتلی د رسول الله او مور یې هم نه په عمره کې د زنانو دپاره ویښته کمول شته او شته دی یو شان حکم دی زنانه به د 3 ګوتو په مقدار باندې ویښته کټ کوي د هغې دپاره سر خرول نشته او واړه کول د سړو د ښځو دپاره یو شانته دي جهري مونځ په پټه یا پټ مونځ په جهر ویل سجده سهوه لازمیږي که نه نه لازمیږي یو امام مثلا داسې کار وشي چې قصدن د ماسپښین مونځ په زوره وکړي یا قصدن د ماښام مونځ په پټه وکړي سجده سهوه پکې شته نشته په صحیح حدیث کې راغلی امام بخاري هغه حدیث راوړی چې محمد رسول الله به کله کله قصدن په دې ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې یو آیات یا 2 آیاته په زوره لوستل نو که سهوه پې لازمیدلی اول په کار دا چې رسول الله پې کلی
بل داسې صحیح حدیث نشته چې جهر یا اخفا په جهري کې او په خفیه کې فرض ده یا واجب ده. د دې د وجې نه دا خلک چې دا خبره کوي چې دې سهو لازمیږي دا د صحیح حدیث خلاف کوي. د پیرانو د لرې کولو څه طریقه ده؟ ښه طریقه یې داسې ده، اول خو کوم انسان چې د پیرانو نه ورته خطر وي هغه له ځان په هغه دعاګانو آیاتونو دمول پکار دي چې کوم په قرآن او په حدیث کې راغلي. د هغې د ټولو نه قوي طریقه څه ده؟ آیات الکرسي. دا په صحیح حدیث کې راغلی چې کوم یو انسان آیات الکرسي لولي نو شیطانان پیرانو ته نشي رانږدې کوي. که تا په آیات الکرسي ولوستله او بیا هم پې ناست ته پوهه شه چې دا انسان مکر کوي. بیا د آیات الکرسي صحیح حدیث کې راغلی دي چې کوم ځای کې آیات الکرسي ولوستلی شي نو هغه ځای ته شیطان پیران نشي رانږدې کوي. که بیا هم چا یو داسې کار کول لکه آیات کرسي پې ووایي او افحسبتم انما خلقناکم عبثا یا اذان کول دا هم په حدیثو کې راغلي. رسول الله وایي چې کله اذان شروع شي شیطانان منډه وي او هوا ته وځي. نو کوم انسان باندې چې پیرانی غوږونو کې ول اذان وکړي دا څه ګناه پکې نشته، ځکه اذان چې په کوم ځای کې کېږي هغه ځای کې پیران او شیطانان نشي ټینګېدلی. د غسل خانه کې میتیازي کول څنګه دي؟ نبی علیہ السلام منع کړی د دې نه او ویلي دي چې عام وسوسې چې جوړیږي دا د میتیازو کولو نه په ځای د غسلو کې. غسل خانه کې که ځان له ځای بېله خبره نه، خو که ځان له ځای نه وي کم چې د غسل ځای په هغه ځای کې به اودس نه ماتوي بیا یې بار ماتوي. جماعت د پاره رنگ راوړل شي او زیاتی شي د جماعت نه د دې استعمالول څنګه دي؟ د جماعت د پاره رنگ راوړل عمر ویلیو چې سور زیړ رنگ به جماعت لا نه راوړي. بخاری کې راځي و ایاک ان تحمر او تصفر. تک زیړ چې وته وي خړ رنگ نه، تک زیړ رنگ په جماعت کې استعمالول ښه کار نه دی. سور رنگ هم په جماعت کې استعمالول ښه کار نه دی. په بل عنوان باندې چې د مقتدی د خلکو د مونځ توجه خرابوي داسې رنګ په جماعت کې استعمالول ښه کار نه دی. ساده جماعت جوړول. په یو حدیث کې داسې راغلي چې کله د چا عمل خراب شي ما ساء عمل قوم الا تزخرفوا مساجدهم، چې د چا کله عمل خراب شي نو بیا جماعت له مختلف رنګونه ورکړي. نو رنګ ښه شی نه دی. او د جماعت نه چې کوم رنګ زیتی شو نو هغه چې څوک ځان له استعمالوي نو ګناه ده. که هغه مثلا ځان له استعمالوي چې څومره روپۍ نو د هغې موافق د جماعت له ورکړي او ځان له دې به استعمال کړي. د چا نه د دم مطالبه کول څنګه دي؟ ښه کار نه دی. داسې چا ته ویل نه وي پکار چې ما دم که، یعنی حرام نه دی خو ښه نه دی. رسول الله ویلي بخاري کې حدیث دی او یا زره کسان به جنت ته بې حسابه ځي. هغه او یا زره کسان کم دي؟ لا یسترقون، چې چاته نه وایي چې ما دم که. خو که څوک چاته وایي چې ما دم که ګناه نه ده، هسې نه چې وایي چې ګناه یې نه ده کړې، خو ښه بهتره عمل نه دی. ښه طریقه دی مسلمان دی په خپله ځان له دعاګانې زده کړي، آیاتونه دې زده کړي او ځان دې په خپله دموي، لکه څنګه چې به محمد رسول الله ځان په خپله دماو. رسول الله په ټول ژوند کې چاته نه ویلي چې ما دم کا، او نه ابوبکر چاته ویلي، نه عمر چاته ویلي. د دې د وجې نه ښه نه ده، خو لکه جایز ده. جایز ولې ده؟ دا یې هغه چوتې درجې دپاره ویلي. په څه شي؟ صحیح ده چې قرآن او حدیث کې صحیح هغه به وو نو څه به وو.
بیخي صحیح ده. د نبي په مذهب باندې ټول روان یو کنه شکر د نبي په مذهب به روان یو ان شاء الله. صحابه چې په کوم مذهب روان یو موږ به ټول په هغه مذهب ځو نو بس څه به وکړو. او رسول الله چې په کوم مذهب روانو صحیح ده. چې د ګناه کار یعنی تاش لډو یا سیګریټ وغیره ته څوک ناست وي سلام کول پې څنګه دي؟ هر څوک چې ګناه کوي هغې باندې به سلام نه کوي. ولې؟ تا د یو قسم ته د دوی سره د ګناه په کار کې مدد وکړو، ملګرتیا دې وکړه. مسلمان سړی به چې د ګناه په کار کې مصروف وي سلام به پې څوک نه کوي، ځکه دا د هغه سره د ګناه په کار کې مدد دی. کله چې د ګناه د کار نه بالفعل پکې نه متلبس بیا پې سلام کول صحیح دی. او د دې اصل قوي حدیث هغه 3 صحابه چې کله غزا له نه وتلي رسول الله ته سلام وکړو، رسول الله ولې د سلام جواب هم ورنه کړو ځکه ګناه یې کړی. چې څوک ګناه کوي هغه له سلام ورکول هم نه وي پکار او جواب یې ورکول هم نه وي پکار. کوژدن کې اول نکاح وشي یا د واده په شپه باندې یا بیا تړل دي که دا داسې مسله ده چې کوژدن کې نکاح تړل ضرور دي. او نکاح څه ته وایي؟ بس دې ټکي ته وایي چې لور مې درکړه په نکاح او بل وایي ما د خپل زوی دپاره یا د خپل ځان دپاره په نکاح قبول. بس دقې ته نکاح وایي. دا د خلکو ظلم کړی دی چې خلکو نکاح ګرانه کړې ده. نکاح ګرانه نه ده. نکاح سان 2 ټکي دي. بس 2 ګواهانو په مخ کې داسې ووایه چې ما خپله لور په نکاح درکړې ده او هغه بل به وایي چې ما د خپل زوی یا د خپل ځان دپاره په نکاح د دومره مهر په بدل کې قبوله کړې ده. بس او دا خطبه خو هر چاته یاده ده الحمدلله. دا ته مخکې هم شی ویلی رستم. ډېر خلک داسې کار وکړي نکاح نه یې تړلي او ښځه کور ته راولي، پردی ښځه کور ته راوست او د دغې ښځې سره خبرې کوي. دا هم ګناه ده. بیا په ډېرو ګناهونو کې مشتمل دي. د دې د وجې نه مور او پلار له پکار دي چې خپلو بچو نکاح کله وله کوژدن کوي په حقه ساعت دي وله نکاح تړي. دا ضرور ده ډېره، ورنه به په ډېرو ګناهونو کې به اخته شي. د یو زنانه یو بچی وي او خاوند یې مړ شي او جدا په بل ځای کې خاوند ورکړي نو په دې بچي باندې د دې مور حق شته که نه؟ او د بچي باندې په هر صورت کې شته. یوې ښځې خاوند مړ شو بل چا سره نکاح کول ولا جایز دي بلکې سنت د رسول الله دی. رسول الله چې څومره بیبیانې اخیستې د دې ټولو تقریبا خاوندان مړو سوا د زینب او سوا د عایشې رضی الله تعالی عنها. د ټولې تقریبا کونډې اخیستې. نو کونډه نکاح هم شي کولی او په دې زوی باندې بیا هم حق شته د دې بچی دی. څنګه چې د بل بچي دا خبره غلطه ده چې ځینې خلک وایي چې ښځې بچی وکړو خاوند وکړو یعنې حق یې په بچي دا خبره غلطه ده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.